السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. گران دوستانو، در رمضان آخر لس شپې دي او ډیر پر برکت شپې دي. نو موږ تاسو به انشاءالله تعالی کوشش کو چې دا لس شپې د رمضان هر شپه انشاءالله تعالی ویښ پاتې شو او د الله سبحانه وتعالی په عبادت کې وخت تیر کو. لمنځونه وکړو د شپې نه، اوږده اوږده لمنځونه وکړو، دعاوې وکړو، ډېرې په سجدو کې دعاوې وکړو، او بالخصوص فلسطین ته دعا وکړو، اهل فلسطین ته، غزې ته، چې الله سبحانه وتعالی دې په دې باندې رحم وکړه. الله سبحانه وتعالی دې د ظالمانو لاسونه لنډ کړه. الله سبحانه وتعالی دې په دې باندې رحمت ووري. الله سبحانه وتعالی دې دې ته نجات ورکړه. حتما به موږ تاسو انشاءالله تعالی دې د خپل دعاونه نه ویرو. د لس شپې آخرې ډېر پر برکته شپې دي او په دو کې یوه شپه لیلة القدر ده چې انشاءالله تعالی الله سبحانه وتعالی دې موږ تاسو ته نصیب کړه او هغه په هغو کې عبادت کړل د زرو میاشتو نه بهتره دي. عبادت په هغو شپه کې د زرو میاشتو نه هم بهتره دي. نو فقط غواړم لاندې خبرې وکړم، فقط یو یادوري ما غوښتل چې وکړم چې د موږ تاسو ویره نشي چې فلسطین خلکو ته دعاوې ډېرې وکړو او ټولو مسلمانانو ته انشاءالله تعالی دعا وکړو. الله سبحانه وتعالی موږ تاسو ټولو ته هدایت راکړه. الله سبحانه وتعالی موږ تاسو ټولو په ژوندو کې برکت واچوي. الله سبحانه وتعالی دې په اهل فلسطین باندې رحم وکړه. الله سبحانه وتعالی دې د ظالمانو بیخ و بنیاد وباسي. نو بس د لس شپې په عبادت باندې انشاءالله تیرې کړئ او یو بل ته دعاوې کړئ. بارک الله فیکم، جزاکم الله خیرا. السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته. خدای پامان.